وروستی څاڅکی. عادت مې دا دی چې ماخوستن تر خوب وړاندې لمبېږم، ځکه د ټولې ورځې د ځغاستې او ستړیا وروسته په یخو اوبو غسل کول ارام خوب راکوي. نن شپه مې هم سطل تر نلکۍ لاندې کښېښود او راغلم پر بستر وغځېدم. فکر مې وکړ راځه تر هغو چې سطل ډکېږي فیسبوک وګورم. موبایل مې راپورته کړ، بیټرۍ کې 10% چارج پاته. یو ګړی تر فیسبوک کتلو وروسته زما سترګې درنې سوې. دا چې کله مې موبایل له لاسه لوېدلی هېڅ نه یم پوه سوی او زه د خوب په دنیا کې ورک سوی وم. هیر مې کړه چې موبایل چارج ته کښېږدم او یا له سطل څخه اوبه بندې کړم. سهار چې مې سترګې خلاصې کړې چاپېریال کې نادر بدلون راغلی و. داسې ایسېده لکه نړۍ چې د چوپتیا روژه نیولې وي. په دې ورځ نه د چرګانو اذانونه وه او نه هم زما د اطاق په کړکۍ کې مرغانو رزونه کول. په کیسې او راز د پوهېدو په نیت له بستر راووتم. له تندې مې ستونی وچ کېدی. ومې غوښتل د یخچال څخه د اوبو یخ بوتل راواخلم چې د فریج ور مې پرانیست، هلته یو غړپ اوبه هم نه وې. په برنډه کې پراته واټر کولر ته ور روان سوم. هغه هم خالي پروت و، منګیان هم خالي و. ناچاره سوم د ټانکۍ نلکۍ مې وپېچلې. په ډېر تکلیف یو څاڅکی اوبه راتوی سوې او په دې ډول ټانکۍ خپله مایوسي ښکاره کړه. مطلب هر هغه شی چې د اوبو موجودیت هیله ترې کېده سره ومې ښوروي، مګر اوبه غیبې سوې. له کوره بهر ووتم. نادر حالت مې ولیدی. ویالې وچې پرتې وې. زراعتي مځکې داسې وچې او بې حاصله وې لکه په کلونو چې یې هېڅ کښت نه وي چین کړی. د خان ماما پر باوړۍ مې د خلکو ګڼه ګوڼه ولیده. هلته ورغلم. خلک د اوبو له لوښ سره راغونډ وه او د باوړۍ د چلانېدو انتظار یې کوي. زه هم په قطار کې ودرېدم. شېبه وروسته خان ماما د جنریټر له کلي سره راووتی او جنریټر یې چالانه کړ. پر مایوسه څېرو د هیلو یوه څپه وغوړېده. څه ګړی جنریټر وچلېدی او نادر غږونه ترې راوتل، داسې لکه د مځکې څه چې اوبه راکشي. مګر د باوړۍ د پایپ څخه له هوا پرته بل هېڅ راونوتل. غوړېدلې څېرې بېرته مړاوې سوې. ما خان ماما ته په پوښتون کې نظر وکتل. هغه په تاسف د نفي په ډول سر راته وښوروه. راغونډ کسان سره وپاشل سو. زه هم روان سوم او بازار ته راغلم. بازار کې هم د تمې خلاف ګڼه ګوڼه ډېره کمه وه. په دې وخت کې مې یو نادره صحنه ولیده. یو ماشوم چې د اوبو بوتل په لاس کې و یو دکان ته ننوت. د دکاندار سترګې رډې راووتې او د هلک له لاسه د اوبو نیم ډک بوتل واخیست او د میز په جابه کې کلف کړ. وروسته هلک له دوکانه د خوراک وړ خورا ډېر توکي راټول کړ او پرته له دې چې دوکاندار ته پیسې ورکړي له دوکانه ووت. د څنګ دوکاندار دې صحنې ته د رخې په سترګه کتل. دې وخت کې یو اوږد موټر بازار ته داخل سو. د موټر د مخ له سیټ څخه یو کس چې سور کاټن جامې په تن وې راکښته سو. له څېرې مشر او شتمن ښکارېدی. د شا له سیټ څخه یو تن چې ټوپک هم ورسره و راکښته سو. دې سړي د موټر ډکۍ پورته کړه. له اوبو 2 ډک بوتله یې راواخیستل او یو دکان ته ننوتل. د اوبو په بدل کې بېلابېل توکي رانیول. موټر کې واچول او لاړ. شېبه وروسته څو سوالګر دکان ته داخل سول او د خدای په نوم یې له دوکاندار خیر وغوښت. دوکاندار هغوی ته خوراکي شیان ورکړه، مګر هغوی بیا هم په امید ولاړو. اخر دوکاندار سره له دې چې خوښه یې نه وه یو بوتل سر خلاص کړ او 2 غړپه اوبه یې د سوالګرو په کچکول کې ور واچولې. سوالګرو سترګې وځلېدې. په ولاړه یې اوبه تر ستوني کښته کړې. دوکاندار ته یې دعاوې وکړې او رهي سو. زه همالته ولاړ وم. پر یو موټر سایکل 2 مخپټې کسان راغله. لاسونو کې یې وسلې وې. د دوکانونو دروازې راکښته سوې. هغه دوکاندار چې اوس یې د اوبو په بدل کې یو موټر والا ته سودا ورکړې وه د دروازې په راکښته کولو بوخت و. غلو د دوکاندار پر سر توپنچه ونیول
د دوکاندار رنګ ولاړی. غلو دواړه بوتلونه راواخیستل، پر موټر سایکل کښېنستل او لاړ. یو څو قدمه وړاندې مسجد و. هلته خلک د استسقا پر لمانځه ولاړ وو. ټولو اسمان ته کتل، مګر د لمر له تیزو وړانګو پرته هېڅ نه لیدل کېده. ماشومان، ځوانان او زاړه کسان د ونیو تر سیوري لاندې ناست وو. لږ وړاندې سبزي مارکېټ و. هلته ورغلم. نادر حالت مې ولیدی. هلته سبزیجات نه پلورل کېده، البته د اوبو د کوچنیو بوتلونو پر سر بالادوي وهل کېده. خلک پرامات وه. د طلا او سپینو زرو په بدل کې د اوبو کوچني بوتلونه ترلاسه کول. چې چا به بولۍ وګټل، له خوښۍ به باغ سو او خپله برخه اوبه به یې ورواخیستې. زما حلق وچ سوی و او له تندې مې پښې راپسې کشېدلې، مګر دا اوبه رانیول زما د وس خبره نه وه، ځکه ما کوم طلا او جواهرات نه لرل. په مایوسه زړه د کور پر لور را رهي سوم. پر لاره مې یو بل عجبه حالت ولیدی. یو هلک پر مځکه پروت و او د مرګ سلګۍ یې وهلې. له خولې د اوبه نارې پورته کېدې. د هلک سر د هغه د پلار په غېږ کې پروت و. د هلک پلار د اوبو لپاره لوښی د خلکو مخ ته وړاندې ورسته کوي. خلک داسې ورڅخه تېرېږي لکه په غوږونو او سترګو چې پردې غوړېدلې. وروسته د هلک سر یو خواته کوږ سو. داسې ایسېده لکه هلک چې د یو څو دقیقو ژوند مېلمه وي. پلار یې په زوره سوره چغې وهلې. دې وخت کې یو کس په منډه راغی. له توقع خلاف کار یې ترسره کړ. د هلک پلار سترګې پټې کړې او راغلی کس د هلک ژوند وژغوره. راغلی سړي بوتل کې بولې وکړې او د هلک شونډو ته یې ونیولې. شېبه وروسته هلک په هوښ شو. دې حالت په لیدو مې زړه تر خوله راغی او له هغه ځایه مې د کور په لور منډه کړه. کور ته لا داخل سوی نه وم چې د موټر په سویچ بورډ کې مې د اوبو یو بوتل را په یاد سو چې پرون مې نیم څښلی او نور هلته غورځولی. په جاروتو قدمونو د موټر لور ته ورغلم. ور مې پرانیست او په تلوسه مې بوتل ته لاس اوږد کړ، مګر دا څه وینم، بوتل په هوا سو او زما و مخ ته نڅا پیل کړه. داسې لکه بوتل چې په ما ریشخند وهي. ما یو ځل بیا د بوتل د نیولو ناکامه هڅه وکړه، مګر بوتل هلته دلته غورځېدی او لاس ته مې نه راتلی. چې زه ښه ستړی سوم او پرېوتم، بوتل ماته نږدې راغی. په یوه حمله مې راګیر کړ. هغه اوس زما په لاس کې و. سر مې ور خلاص کړ او خولې ته مې سیده کړ. یو دم بوتل زور کړه او ټولې اوبه په مځکه توی شوې. بوتل بیا هم زما په لاس کې و او یوازې یو څو څاڅکې اوبه پکې پاتې وې. ما بوتل ټینګ ونیوی او تر اخري څاڅکې پورې مې ټولې اوبه وڅښلې. خپلې کوټې ته ولاړم او مردار مخ پر بستر وغځېدم. هېڅ نه یم پوه سوی چې کله خوب تندې ته ماته ورکړې وه. چې سترګې مې پرانیستې، هر څه پر خپل حال. تشناب تر نلکۍ لاندې سطل له کوم راهیس ډک سوی و او د نلکۍ اوبه پر مځکه تویېدلې. زه په بد مخ راپورته سوم. نل مې بند کړ. پر سطل مې خوله کښېښوده او د زړه له اخلاصه مې کنده ماته کړه. خبره دا سوه چې دا یو خوب و، مګر دې خوب زما سترګې د تل لپاره پرانیستې. د دې نعمت یعنې اوبو قدر وکړئ، مخکې له دې چې دا نعمت له موږه مرور سي. مننه.